وایرس ټولې نړۍ ته خوځېدلی دی. ډېرې هیوادو اضطراري حالت اعلان کړی، خو متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه په ډېرو لرې ځایو کې خلک پرې خبر هم نه دي. موږ په یو غریب ملک کې اوسېږو او هیله مې دغه ده چې کرونا مرض تاسو عادي ونه نیسئ. لطفا لاسونه مو هر نیم ساعت بعد په صابون باندې مینځئ. کله چې ستړي مشئ د چسره کړئ د لاس ورکولو، د غېږ ورکولو یا د روماچین نه تاسې ډډه وکړئ. د ماسک نه استفاده کوئ. لطفا میوه‌جات او ترکاریجات خورئ، مایعات ډېر څښئ او ویټامین سي او ویټامین ډي نه استفاده وکړئ. په لویو مجلسو او ګڼه ګوڼه کې د اشتراک څخه ډډه وکړئ. دا مرض په هیڅ چا باندې رحم نه کوي، نو لطفا تاسې په خپل ځان او په نورو باندې رحم وکړئ. نوروز را روان دی. نوروز د خپلو بچیانو سره په خپلو کورو کې تاسې ولمانځئ. افغانان د خدای په خپل همن کې لري او هیله منه یم چې نوی کال چې را روان دی افغانستان ولس ته د سولې، خوشحالۍ او پرمختګونو زیری راوړي. پیش له پیشه نوی کال مو مبارک شه.